د عبدالعلي مزاري پر 24م تلین غونډې د برید د څېړنې کمیسیون هغه کسان چې وظیفوي غفلت یې کړی لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغه کمیسیون نن په دې اړه خپلې څېړنې له رسنیو سره شریک کړې او وایي د کابل پخواني امنیه قمندان په ګډون ټول هغه کسان چې په دې ورځ دنده ترسره کوله لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دغه پلاوي وایي دغه برید د داعش ډلې له لوري ترسره شوی، خو په وینا یې له هغې ودانۍ چې برید شوی امنیتي ځواکونو پلټلې وه او امنیت یې هم نیولی و. په کابل کې د تیر کال هوت میاشتې په 14مه نیټه هغه مهال چې د عبدالعلي مزاري د 24م تلین په مناسبت ناسته رابلل شوې وه، برید وشو چې پراخ تورني غبرګونونه یې وپارول. دغې ناستې ته ګڼ شمېر لوړپوړي چارواکي هم ورغلي وو چې د برید له امله شاوخوا 80 کسان ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی و چې نن یې له رسنیو سره خپلې څېړنې شریکې کړې. دغه پلاوي د کابل پخواني امنیه قمندان او د هغه مرستیال په ګډون ټول هغه چارواکي چې په دې ورځ یې دنده ترسره کوله او ناغېړي یې کړې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. قماندان امنیه کابل، معاون قماندان امنیه کابل که ما در تحقیقات خود فقط قماندان امنیه کابل در دسترس ما قرار نگرفتند، معاونی از او را در ریاست شهری امنیت ملی یک جا به اصطلاح او را دیدیم و از اونا سوالات را مطرح کرد. دو، رئیس امنیت کابل و معاون شهری کابلی این ریاست. دغه پلاوی وایي یاد برید د داعش ډلې له لوري ترسره شوی، خو په وینا یې له هغې ودانۍ چې دغه برید ترسره شوی و امنیتي ځواکونو یې امنیت نیولی و خو پلټلې یې نه وه. د دې هیات موندنې ښیي چې وسلوالو بریدګرو په سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې له یوه دفتر سره اړیکه درلوده او د هغه په مرسته یې دغه برید ترسره کړی. رهبر شاخه خراسان داعش که فعلا در قید زندان امنیت ملی است، آشکارا در موارد متعدد بنابر اظهارات خود مسئولین محترم امنیتی بیان کرده که ما به هر قیمتی که تمام شود مناطقی هزاره‌نشین و شیعه‌نشین را هدف قرار خواهیم داد و از این کار کوتاهی نخواهم کرد. 3 روز قبل از برگزاری مراسم فرش در این ساختمان آورده میشه که احتمال میره اسلحه و مهمات تروریستا در امی فرش ها در بین این فرش ها جابجا شده و در این ساختمان انتقال شده باشه. از نهادهای مسئول امنیتی در قسمت تدابیر هرچه بهتر و بیشتر غرب کابل و چون یک منطقه آسیب پذیر هست. د عبدالعلي مزاري پر 14م تلین مانځنې مراسمو د برید د څېړنې راپور د ولسي جرګې د ټاکل شوي هیات له لوري په داسې حال کې له رسنیو سره خپریږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د داعش له لوري د بریدونو لړۍ بیا چټکه شوې ده.